صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم. سورة فاطر دوشتم سپارہ شپږ دیرشم نمبر آیت. ما قبل د اهل جنت صفات او بیا د په جنت کې داغي خصوصیات او تذکرہ شو. دلته د اهل جهنم تذکرہ کیږي چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د الله تعالی د وحدانیت د بعث بعد الموت منکرین دي داغي نتیجه ذکر کیږي. د دې خبرو د انکار نتیجه واضحه او ښکاره ده چې د دې ټکانه جهنم دی او جهنم د الله جل جلاله د غصې مظهر دی، د غضب مظهر دی. الله جل جلاله چې د چا د پاره د جهنم فیصله وکي پوه شي چې الله جل جلاله د دنه ناراضه دی، خفه دی. دلته یو صفت دا ذکر شوی د اهل جهنم چې په دی باندې د مرګ ناراضي لا يقضى عليهم فيموتوا، دی باندې فیصله شي کولای چې دی مړ شي. ولی چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنميان جهنم ته لاړ شي الله جل جلاله وې دا مرګ راولي د جنت او جهنم په میانس کې به ودرې د ګډوري په شکل کې او هغه به ذبح کې حلال به کی دا مرګ به حلال کی. نو اهل جنت ته به خوشخبری واره شي چې اے جنتیانو تاسو دا خوشخبری واره چې مرګ نن ذبح شو حلال شو، یعنی مرګ ختم شو. نو دا غي د خوشحالي د پاسه خوشحالي باغی ته میلاو شي. اهل جهنم ته هم زیره میلاو شي چې اے جهنميانو دوزخیانو مرګ حلال شنن دنن نفس مرګ نشته دی. نو دا غي ته ول عذاب د پاسه عذاب نور میلاو شي، تکلیف د پاسه تکلیف ورته میلاو شي. د جهنميانو بل خبره دلته ذکر شوی د ورپسې دی با الله پاک ته درخواست کوي چې یا الله چې کم صحیح او کم غلطو، کم حق او کم باطل او هغه موږ پوه شو چې کم خبره باطل وي موږ ورته حق ویلې په دنیا کې، دلته موږ ته واضحه پته ولګیدا چې دا هم په باطل پرستو پسې لګیاو، په باطل خبرو پسې روان. د رسالت انکار، د قران نه انکار، د قران د احکامات باندې عمل نه کول دا ټول باطل خبرې وي او موږ دې پسې روانو. د الله د وحدانیت نه انکار. نو اوس خدل ته موږ خپوي شو چې دا خبره ټیک دی دا ټیک نه دی. نو دې به درخواست وکړي چې یا الله اوس موږ واپس ولېږه هغه ژوند ته چې موږ سنیک عمل وکړو او نصیحت حاصل کو. نو الله پاک ورته جواب کوي چې ما تاسو له دومره عمر نو درکړی چې تاسو به نصیحت حاصل کړئ نه مې درکړی. نو پدې کې بدی لا جواب شي. آیا تاسو ته يرون کې نو راغله؟ یقینا راغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې او د نور انبیاء په شکل کې او د قران په شکل کې دا يرون کې مونږ ته راغلیو
ومنګه څه نصیحت نو قبول کړي دي سبب بل جواب نه بس الله پاک ورته اخره کې وای فذوقوا فما للظالمین من نصير بس دا عذاب وسکه بس دی عذاب کې مزه کوي وستاسو هیڅ مددگار نشته جهنمی بچي وای زر کاله پس ورته جواب ملاوي شي او جواب بسې اخسوا فيها ولا تكلمون شکر شه ما سره خبرې مکوي څومره خطرناک आवाज څومره خطرناک جواب به الله زموږ حفاظت جهنم دا ډېر خطرناک ځای دی محترم ډېر زیات خطرناک ځای دی دومره خطرناک ځای دی چې یو جهنمی به د لګي د وجه نه چغې وي نو ليس لهم طعام الا من ضريع ازغدار بوټي دی هغه ورته میلاو شي چې هغه ورله ورکي نو دی به ښه پوهېږي چې دا ازغدار بوټی دی خو د خوراک قابل نه دی لا یسمن ولا یغني من جوع نه خو زما له صحت ښه کوي او نه راله لږه ختموي ښه به ورته پته خو بیا به د لږې د وجې نه هغه خولې ته وروړي مونږ خو وږي شوي نه یو که نه مونږ ته ځکه پته نشته کله انسان وږی شي په شام کې چې کله په مسلمانانو په اهل سنت والا باندې د اهل تشیع والا ظلم شروع کړی په 2012-13 کې وسنۍ خبرې دي دومره ظلم یې پکړی چې هغې به د پیشوګانو غوښې خوړې پیشوګانو د سپو غوښې به خوړې دا وسنۍ خبرې دي نو لږه خو موږ لیدلی نه دی چې لږه څه ته وایي نو کله به انسان لږه راشي نو بیا په دې نه پوهېږي چې دې شي کې مالګه شته که نشته دی دا شی مساله پکې شته که نشته ټماټر پکې شته که نشته دی خو چې لږه په سړي راشي چې لږه نه نو بیا سړي ته معمولي غلطۍ محسوسېږي بهرحال هغه به د هغه زیاتې لږې د وجې نه خولې ته وروړي خو چې څنګه وروړي مرۍ کې به ونښي دی به بیا چغې وایي د هغې یو تکلیف و مخکې نه د لږې تکلیف و نور عذابونه خو پرېږده بیا به اوس دته تندې تکلیف جدا دی او ورته دا مرۍ کې سنښتې دي دا جدا تکلیف بیا به دی چغې وایي اوس دته ښه پته ده چې دا اوبه پاکې نه دي وینې زوي دي الا حمیما وغساقه هغه چې کوم جهنمیان سوځي د هغې هغه وینې د هغې زوي هغه هر څه به دته پیش کړی شي داسې چې دی څنګه ور مخامخ کې دی مخ ته د مخ هغه ټوله غوښه پکې راپرېوځي الله یې زموږ حفاظت کړي ډېر خطرناک دی ډېر زیات خطرناک دی خو د هغې باوجود ګورئ محترمو دی به دا اوبه خولې ته واچوي نو فقطع امعاءهم وایي د ده په خېټه کې چې څه ټول به ترې لاندې پرېوځي کله به جهنم تذکره کېده نو پیغمبر علیه السلام ویل یا الله زموږ حفاظت وکړي الله دې زموږ حفاظت وکړي والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړی او لهم نار جهنم د هغې دپاره اور د جهنم دی لا یقضى علیهم فیصله به نشي کولی په دې باندې فیموتو چې دوی مړه شي د مرګ فیصله به پرې نه کېږي ولې مرګ ذبحه شوی ختم شوی ولا يخفف عنهم او نبشي کمولی د دوی نه من عذابها عذاب د دوی عذاب کې به هېڅ قسمه تخفیف نه راځي الله پاک بالکل نرمي به نه کوي د کافرانو سره ځکه چې دلته ډېر غټ مهلت ورکړی پیغمبران ناغلي وخت په وخت باندې پیغمبرانو یو پیرانه په سلسل پیرې دعوت ورکړی دی بیا د پیغمبرانو وارثانو ځان له دا ستونې وشلول تر د ځوانۍ نه واله تر بوډاتوبه پورې هغې همدغه دعوت ورکوي چې الله یې ومنې قبر او حشر را روان دی او قیامت غټه ورځ را روانه ده جهنم او د جنت فیصله به کېږي د مرګ نه پس ژوند دی د قبر سختۍ را روانې دي تر سپینګیریتوب پورې داسې علما دي چې 80 کاله هغې د دعوت کار وکړو داسې 30 کاله 40 کاله دا اوس زموږ وړاندې داسې یو داعي مبلغ تیر شه ده شیخ ادریس صاحب رحمت الله علیه چې تقریبا 30 کاله صرف هغه د حدیثو درس کړی د 15 کالو نه دی عام دعوت کې روان دی او د هغه ریکارډینګونه اوس هم هغه ذریعه د هدایت نو ډېر نو ګوره بیا هلته هېڅ قسمه عذر نه قبلېږي نو د دې د وجې نه الله پاک دلته هر قسمه هغه اسباب برابر کړي هر قسمه حجت تام کړي د دې د وجې نه ګورې تخفیف په عذاب کې نه راځي که چېرې دلته د الله پاک دا داعیان نه وی رالیږلې او انسان ته پته نه وي نو بیا خو بس گنجایش د تخفیف و لکه عام طور تاسو وګورئ موږ یو غلام ساتلی یو نوکر تی ښه ټکي په ټکي پوهه کې بیا غلطي وکړي
تی بیا پوهه کې بیا غلطي وکړي بیا پوهه کې بیا نو هغې نه پس چې بیا غلطي کوي نو بیا د معاف کولو ګنجایش ته موږ په خپله بیا هغه سړی نه معاف کړو بس یا یې د نوکرۍ نه ختمو او یا چې سزا وسمره چې سزا ورله ورکړو داسې ده که نه ده نو د دې وجې نه الله جل جلاله بار بار موږ ته په دې قرآن کې دعوت راکوي چې تاسو بس را واپس شئ ډېر بغاوت هم وکړو بس را واپس شئ ګناهونه پرېږدئ زما طرف ته رجوع وکړئ او بیا موږ رجوع نه کوو نو بیا موږ سره د گزارې گنجایش ته دا زمونږ قلم نه مني نو ځکه الله پاک وایي لا یخفف عنهم من عذابها تخفیف نشي کولی یعنی کمولی به نشي د دین عذاب د دوی کذلک نجزیهم دارنګې بدله ورکوو موږ کل کفور هر ناشکره ته وهم یصطرخون فیها او دغه جهنمیان چغې به وهي فیها په دې جهنم کې ربنا اے رب زمونږ اخرجنا وباسې موږ دې اور نه نعمل صالحا دې دپاره چې عمل وکړو موږ نیک غیر الذي علاوه د هغه عمل نه کنا نعمل چې موږ به کولو یعنی کوم عمل چې موږ مخکې کړی به نه کوو اولم نعمرکم الله پاک به جواب ورکړي آیا موږ عمر نو درکړی تا ته ما دومره یتذکرو فیه چې نصیحت حاصل کړي په هغې کې یعنی دومره عمر هم نو درکړی چې نصیحت پکې حاصل کړي من تذکر څوک چې نصیحت حاصل کړی وی وجاءکم او په تحقیق سره راغلی او تاسو ته النذیر یرونکې اوس اولم نعمرکم عمر موږ درکړو نو څومره عمر ته مراد دی د علماء پکې مختلف اقوال دي 18 کاله یا مثلا 15 کاله یا 18 کاله خو داسې عمر د حدیث شریف کې راځي د هغې نه پس هېڅ قسمه عذر مقبول نه دی د 18 کال نه پس هېڅ قسمه عذر مقبول نه ځکه روایاتو کې راځي چې زما د پیغمبر علیه السلام فرمایي زما د امت عمرونه د 60 نه تر 70 پورې د 60 نه تر 70 پورې او 70 نه خوا به ډېر کم وي نو 18 کال پورې داسې عمر دی چې د دې نه پس بیا عذر مقبول نه ځکه ډېر زیات طبیعت او هغه د دنیا نه بې رغبته شي دغه وخت کې او بیا هم چې انسان د دغې نه پس هم په بدعملو کې مبتلا او د الله پاک عبادت طرف ته رجوع نه کوي نو په ده باندې خو افسوس ځکه موږ وایو که نه 18 شي نو څه شي د 20 شي 20 باندې پوهېږي که نه هغه د نښې منځ بیا ولي ځکه چې هغه 18 کالو تجربه وي نو هغه د 20 داسې شي چې هغه خبره کوي نو د نښې منځ ولي ځکه د مشرانو سره به وي مشوره کوي د زندګۍ باره کې بس چا سره مشوره کوي د مشرانو سره 15 کاله ژوند یې تېر کړی هر قسمه تکلیفونه او هر قسمه حالات د هغې مخې ته تېر شوي دي نو د 20 ګوره دا مطلب دی ښه ځوانانو کې د 20 بل مطلب دی دا مطلب نه دی چې اوس راوایل او جنګړې کټ ته ورله نه د نښې منځ ولي ګورئ خبره باندې ورسېدی خو بهرحال که هر قول ته مراد والی خو چې انسان بالغ شي د حدیث او د قرآن نه دا ثابته خبره نو د ده عملنامه کولاو شي د فرایضو د ده نه تپوس کېږي د واجباتو د ټولو خبرو به ده نه تپوس کېږي هر څه بیا لیکلی کېږي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر نذیر نه څوک مراد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد دی وایي تاسو ته رسول راغلی او یا علما فرمایي چې دا عام دی هر رسول دی مراد دی هر قوم ته خپل رسول راغلی او هر کتاب ته مراد دی هر قوم ته خپل کتاب راغلی خپل شریعت ورته راغلی او بعض علما وایي چې نذیر نه مراد سپین ویښته دي سپینو ویښته وایي دا سپین ویښته یو سپین ویښته چې راوخیږي نو دا قاصد دی د الله طرف نه انسان ته وایي چې ګورئ څنګه چې په ما باندې تغیر رالی بدل شوم نو تم ځان تیار کا بدلېدو ته ځان تیار کا انتقال د ځان تیار کا دې دنیا نه به اوس ځي رو دا سپین ویښته وایي نذیر دی دا م یېروونکی دی یا ته مراد قرآن دی هر یو ته مراد اخیستی شي وجاءکم النذیر راغلی او تاسو ته یېروونکی فذوقوا نو وسکئ تاسو نتیجې څه شوه فذوقوا نو وسکئ تاسو عذاب د جهنم فما للظالمین من نصیر نفي د شفاعت قهري ده چې دلته د کافرانو هیڅوک سفارش نشي کولی او نه څوک د عذاب نه بچ کولی شي وی فما للظالمین نشته د ظالمانو دپاره د مشرکانو کافرانو دپاره من نصیر هیڅ قسمه مددګار الله جل جلاله دې موږ ته په ایمان باندې باقی ژوند او مرګ را نصیب کړو. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. قرآن زمانگ جندون دے دا ہر مسلمان کل قانون دے قرآن زمانگ جندون دے دا ہر مسلمان کل قانون دے دا ہر مسلمان کل قانون دے قرآن زمانگ دزلو بہار دے دا دنیا و آخرات افتخار دے دا دنیا و آخرات افتخار دے راشورو را قرآن زدکلا دخپل رب پرمان زدکلا دخپل رب پرمان زدکلا مجالس القرآن زمونگ بلنادا ہر چاہتمو فرخت نادا رازی ٹول دا قرآن ملگری شو بقبا عمل کی ریختونی شو قرآن زمانگ دا جون مشال دے دا قوس طاقات کلے کتاب دے چیر لے گلے مغتراب ذل جلال دے چی نزل شوے پا نبی اخیر زمان دے قرآن مزرونا چندی کبھی لگناہنو مفا کبھی